ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسوله دا قربانه څه شی دی؟ نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو بیا صحابه تپوس کوي چې قربانیو کو داغه طریقه خوشتا او موږ له پکې څه ثواب کیږي که نه کیږي؟ ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جم دی کو یو ښه خبره ده، خو ثواب زموږ پکې څومره کیږي هغه مقدار راته وښایه. نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاویږي، او که ګډ دی لال کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاویږي. ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی. او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعتا من المال، چې څوک مالداري، د هغې بیان ما تېره جمعه درته کړی چې په چا قرباني واجبه د مالدار څه ته وایي. او فلم یضحي د قرباني ونه کړله نو فلا یقربن مصلانا، ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي، عیدګاه ته چې بلکل را نشي، دې زمونږ عبادت خانې ته بلکل را نشي. ګوره دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي، زورنه ورته مونږ تاسو وایو. دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی، دا واجبه ده خامخا وکړي. او پیغمبر مبارک په دې کې 10 کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی، مدینې منورې ته، یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې. په دې 10 کالو کې یو کال نه ده پرېښې. او کله 2 ګډانه ملال کړي دي نبی علیہ السلام، یو ځل 2 ګډانه لال کړل، برګ ګډان لماور. او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خسیانو تکېدلې چې ورته وایي. زموږ بعضې خلک وی په ټکېدلي ګډ او یا وی قرباني وی نه صحیح. یو سړي وی اندامونه یې کم دي، دا ټوله غلطه خبره ده. حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې ده هغه ټکېدلي، دا ښه قرباني ده. ولې دا څاروي سروبي، دا اعلی او دا سروبي، نو په دې څاروي قرباني کولی شي، بلکې مستحبه ده. بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث دی، وی د قربانۍ پر ورځو کې د قربانۍ د څاروي حلالولو نه بهترین عمل بل نشته. او چې د قربانۍ څاروي د حلال کو نو وینه لا په ځمکه نی پرته چې الله ته رسېدلې او الله قبوله کړې، نو بهترین عمل دی د مارونو. نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی، ما تاسو ته تېره جمعه بیان کړی دی، ادې قرباني وکړي. دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی. ګورئ خلک د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت راوړي والا ولګوي، په چوکونو کې بوت ولګوي، په غټو غټو شاهراهونو کې بوتان ولګوي، او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتان ولګوي. ولې؟ وی په دې به زما د پلار جمدي وي، د پلار میشن به جمدي وي. خلک وی لکه دا څوک دی، دا فلان کې دی، دا د څه کارنامه کړې ده چې د لندن په چوک کې او د امریکې په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګېدلي، دا څه کارنامه یې کړې ده. نو خلک د هغه کارنامه ذهن ته رامخکې کړي. مونږ چې مصر ته تللو نو مصر کې هلته کې د فرعونیانو چې کومې مقبرې دي، احرامات مصر، هلته لاړو. نو هلته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولی و، غټ بوت یې لګولی و، لکه څه نوم یې ومانه نوم یې شو، ابوالهول لوی بوت یې لګولی و. نو خلکو به بوت ته کتل، ابوالهول هلکه دا بوت ته څه دی؟ دا جی ابوالهول دی، لاندې ورته لیکلي مو په کتبه باندې د څه کارنامه ده، د دجی دا احرامات چې جوړ کړي دي، ډیزایننګ او دا ارس دا خوده جوړ کړي دي. نو خلک نن سبا انګریزان ښځې چې انډونیشیا ته لاړم، ځای په ځای غټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې ولیدل، حالانکې د مسلمانانو ملک دی. بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمې لګول دا په شریعت کې منع دي. دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی، او دې انګریز دا کارنامه کړې وه، دا کړې وه، نو بوتان یې ورته لګولي دي. زمارونو بوت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي. نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده، نو د ابراهیم علیه السلام بوت خو ته نشي لګولی، د هغه تصویر خو نشي لګولی. نو د هغه اسلامي طریقه باندې د هغه ژوند او د هغه طریقه جمدې ساتل دا قرباني ده. ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به هغه انګریز یادېږي، هغه لوی سړی به درته یادېږي چې ده دا کارنامه کړې ده. نو خلک وایي چې داسې موږ له هم پکار ده.
دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ، او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی، یاره دا خو دا کارنامه کړې ده، دا خو موږ له هم پکار ده. نو اوس موږ له خو بوتان منه دي، نو موږ ته الله څه وایي قرباني وکړه، بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي. دا څه شی دی؟ دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو ابراهیم علیه السلام د هغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین، د هغه طریقه تر قیامته پورې جمدی روانه ده، او څومره بهترینه طریقه ده. په بوت څه کې بلا پیسې لګې، مجسمه چې جوړی خو په لکونو کروڑونو روپۍ پې لګېږي، او د خدای دشمني بیله ده او ګناه بیله ده. دلته څه چلو شي؟ دلته به قربانیو کې ذبحه به وکړې، تا ته هم فایده ورسېدله، غریبانانو ته هم فایده ورسېدله، بچي به دې هم غوښه وخوري، رشته داران به دې هم غوښه وخوري، میلمانه به دې هم غوښه وخوري، او ثواب به دې موشي، او رب العالمین به هم راضي شي. دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام. زما وروڼو ډېر خلک نن سبا لیبرل خلک راوتی دی، زړه مو پوخ شو په یو جمعه کې راته د هغوی یو خبره دې فیسبوک او دې نیټ له لوی غم جوړ کړی دی. بکې به نه یو لګیا به یوس نن سبا بیا لیبرل خلک، هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي او په منځ کې د دین دشمنان دي، هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي، او څوک کمنټسونه ورکوي، او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي، وی قربانۍ ته څه ضرورت دی، دا لکونه روپۍ او کروڑونه روپۍ او روبینو روپۍ برباد شي، وی دې په دې د غریبانانو له ولې نه ورکوي. ګوره زما وروڼو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني، دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي. بیا خو به حج له څه له ځئ، حج له مه ځه، دا پیسې هم غریب له ورکوي. بیا خو به وی چې عمرې له هم مه ځه، عمرې له څه دی، دا پیسې غریب له ورکه. نو زه به راته بیا به وی جومات هم مه جوړوه، کور مونځ کوه، دا پیسې غریب له ورکه که خبره خلاصه شوه. کور مونځ کوه، جومات ته رسېدل جومات جوړی، ته په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې، بس کور جوړوه که نه، څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی، هېڅ ضرورت نشته. دا به وایي کور مونځ کوه، بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته، بس آنلاین درسونه کوې که نه، دومره کروڑونه روپۍ پې ولې لګوې؟ دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه په دې ډېرې پیسې لګي، دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه دا پیسې غریب له ورکه په دې ډېرې پیسې لګي، دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي، دا غریبانانو له ورکه او آنلاین درسونه کوئ. دا خو نه وی چې پرون دې د زوی وادو او په هغې دې 50 لکه او 60 لکه روپۍ ولګولې، دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې که نه. دا ولې په زوی په واده باندې 10 ګډانه لال کړې او 3 میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور له دې بلا کالي وکړل، او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په 1 لک روپۍ په 2 روپۍ واغېسته، او لوڼو له جامې او رشته دارانو له جامې او ټول له جامې اخلي. څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې؟ دا پیسې په غریب ولې نه تقسیمې؟ دغلته نه ګورې، دین ته سترګې خړې کړې دي. بیا وی چې لور دی وادي، نو د لور په واده څونه پیسې لګې، څونه کا سامان ولالې، څونه کالي ولالې، څونه پرجونه لې، او څومره ولا نور سامان اخلي، او بیا د هغې جامو باندې څونه پیسې لګې. نو دا لکونه روپۍ چې په لور لګې دا غریب وله ورکه که نه، هلته سترګې خو صرف قربانۍ ته سترګې خړې کړې دي. بیا به زه دا وایم چې روژه م ونیسه، دا چې کم تکلیف ته په روژه تېرې، نو په دې هلته چې ته دیاړي وکړه دا تکلیف په هغې تېر که، هغه پیسې غریب وله ورکه. زه به دا درته ووایم چې روژه م ونیسه، دا په روژه څونه تکلیف پتا تېرېږي، د دې نه کم تکلیف په ګوړ او په چارې تېرېږي. هلته ګوړ چارې وکړه، پیسې به وګټې، غریب له ورکه. بیا به دې منظور هم مه کوه، ولې په مونځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي. د دې مونځ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه، هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکه. دا څه خبره ده؟ د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې، نو ته مالدار یې، ستا ته زکات شته وله ورکه. غریب له حق ورکول پکار دی، تا ته صدقه فطر ویل شوی دی، صدقه فطر ولا ورکا. غریب له حق ورکول غواړي، نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا، نفلی صدقه ورکا، رور له ورکا، خور له ورکا. میراث کې خپل حق ورکا، لور خور له کنه، هغې ته د غریب حق نه وی، د ګاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه. او اکثر دا خلک کارخانه دانی کې دا خبرې کوي، نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تا سره سار نمازدیګره پورې ډیوټي کوي، څونه بونسونه دی ولا ورکړي. او چې ته وایې چې غریب له ورکومه، نو ته چې په لینډ کروزر کې ګرځې او د 80 او 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې، نو د 50 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه، دا باقي غریب له ورکه کنه. او چې تا سره د غریب غم دی، وی قرباني مه کوه، غریب له ورکه، نو بنګله دې خرڅه که کنه، د کرای کور کې اوسېږه، یاره کوټې کورکې ځان له واله، دا باقي غریب له ورکه کنه. او چې تا سره د غریب غم دی او دا وایې چې قرباني مه کوه، غریبانانو له ورکه، نو جایداد دې خرڅ که کنه، دا کارخانه دې خرڅه که کنه، او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټۍ دي، دا ټولې خرڅې کا ورکه غریبانانو له کنه. یعنې خلاصه دا ده چې صرف د دین په جامه کې د دین دشمني.
اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وته د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده، هغه قرباني چې رسول الله مبارک 10 کاله مدینه منوره کې کړې ده، هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې او نکړه زما عیدګاه ته دې نه راځي، زما مانځه ځای ته نه راځي، سخت زورونه پې رسول الله مبارک ورکوي. هغه قرباني چې دی ونه کړله برباد بشي. د پیغمبر په سنتو عمل کوه، د پیغمبر په طریقه عمل کوه. زه ښه پوهېږم نه، پیغمبر ښه پوهېږي. ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلوم، زما عقل بسې. ایمان دې ته ویل کېږي، ایمان دې ته وایي چې الله څه وایي زه به هغه کوم، عقل به نه چلوم. الله وایي مونځ کوه، بس کوم به. الله وی سارو ماسپخین مازدیګر ماښام ماسخوتن کوه، زه یم همدقسې به الله کوم. عقل به نه چلوم چې یاره پنځه په یو ځای به یې ماسخوتن وکړم که نه، سبا به لیبرل راپاسي. دا به هم درته وایي چې ماسخوتن به ټول په یو ځای کو، خو منځونه دي که نه. سبا به وایي دا یاره د ماښام خو دا 3 دي، نو دا یو خو پکې نیمګړی شو، 4 به یې کړو که نه. د دین په کار کې به موږ څه کوو؟ افمن اتخذ الهه هوا، خپل خواهش نه به خدای نه جوړو، د الله او د رسول تابعداري به کوو. دا چې څه الله ویلی دي، که ته خدای ته پوه وې خو د خدای خبره کې به ګوتې نه وې. د دې لیبرل ته ویم ته پوهېږې که پیغمبر پوهېږي، ته پوهېږې که خدای پوهېږي. که ته وایې چې زه پوهېږم لاړې د ایمان نه وتې، ستا خبره اړو زه منم نه. او زه خو تاسو ته یوه خبره کوم، په دې فیسبوک د هغې خلکو تقریرونه بالکل مه اورئ چې د شریعت خلاف دی. سر یې انګریزۍ پرېښی دی، ټوپی په سر نشته، ګیری نشته، او کشتنو وهلې ده، او د شریعت خلاف لباس یې چولې دی، او په بار ملکونو کې په امریکا او برطانیه کې ناست دی، او ځان ته ډبل میکونه لګولي دي، او خلک ګمراه کوي، خلک تباه کوي. چې په شریعت برابر دی دا هغه اورئ، ګورئ تباه به مو کوي. ګن به یې ګن ګورئ، د پیغمبر دشمن به یې، د پیغمبر د ناموس دشمن به یې، او تا ته به د قرآن او د سنت بیانوي، او 2-3 ټکي انګریزي به وایي. په د انګریزۍ ته خلک چې انګریزي چا ووایي بس خلک وایي دا ډېر لوی شی دی. د اردو 4-5 کتابې به یې کتلي. په دې خو د انسان نه عالم نه جوړېږي. زمونږ طالبان خو 8 کاله مدرسه کې علم وکړي، نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو، خو چې دی 10-15-20 کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي، د ده نه بیا عالم جوړېږي. او تا صرف ګیره دې خرایلې ده ظالمه، او یا دې مشین کړې ده، او ناست او په دین اعتراضونه کوي، او د قرآن او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته یې ښودلې، اردو دې کتلې ده، او 4-5 ټکي د انګریزۍ وې، ټوله دنیا دنه متاثره ده. د خپل علماو بیانونه اورئ، د صالحینو عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کمې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی، نو د هغه بیان اوره، د بل چا بیانونه مه اوره، برباد به دې کوي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو، ډېر زیات خوشحاله و، ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه. نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام ته تپوس وکړو، څه درکړل الله پاک؟ 50 منځونه. وی امت ته طاقت نشي لرلی، زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی، ستا امت به 50 څنګه وکړي؟ ارجع الی ربک فسله التخفیف، الله ته واپس شه او ورته ووایه چې الله زما په امت اسانتیا راولي. نو زر فوراً حضور پاک لاړ، وی یا الله زما په امت اسانتیا راوله، 50 نشي کولی. وی ښځه 15 کم شو، 45 شو. بیا راغی، بیا ورته موسی علیه السلام وی څونه شو؟ وی 15 کم شو. وی اوس هم ډېر دی. وی شابه. او حضور پاک به اغل تغږ نه کو، الله سره ملاقات و. هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان ته و، د الله تحفه وه. هغه وخت کې خو چې زر م ورته وی نو به خوشحاله وي چې بالکل. رستو راځي نو موسی علیه السلام پوهیږي، نو بیا لاړ، نو الله ډېر دی، دا کم کا نو 40 شو. نو 15 کمېدل سوله خبره راله 50. نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا، نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کړي، دا حکم بدل کړي. خیر دی مری مه پرې کوه، لاس دې پرېږي ستا الله په نوم، خیر دی خپه دې پرېږي د الله په نوم، خیر دی ګوته به پرې کړو د الله په نوم، یا دا چې ګډ بالال کو الله ته ووایه چې دا حکم بدل کړي. دا سوال جایز دی، منه نه دی. ما دله مثال درکو. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچی ته وی بچې څه وکم، او بچې د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي، او څه وی ورته؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کوه چې ستا ډر درته میلاوي. دې ته ایمان وایي. دا پکې نشته اوس مونږ ګډ ته په مساله کې پراته یو، جي ګډه لال شي، دا پیسې غریب له ورکړه، د خدای بنده لال کا غوښه غریب له ورکړه، که غونډه غریب له ورکړه، دا په دې عمل وکړه.
مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دې ته وایي عمل دې ته عمل وایي یا ابا تفعل کوه ما تؤمر چې څه حکم درته کېږي دا خو ډېر ګران کار دی تا به څنګه حلالوم چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې زه به ډېر صبر کوم ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالول مونږ وې نه شو حلالول په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجب یو حلال یو پلار حلال ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې چاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي نو په قربانۍ کې دا سوچ هم پروت دی زمارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچي د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچي د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم زما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي حلالېږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډ حلال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زمارونو نو قربانی به کوې انشاءالله العزیز کله به یې کوې څه مسایل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالې نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالې نه بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشت یې ولال کړي دي ني نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که دنه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وایې چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وی نو پیسې چاله خیراتي ورکا وګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کول او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې او استغفار به ورسره بیا د ورځې قرباني کول بهتر دی د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک لناغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحمن بس وی غوښه دی حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني یې ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره یې پرې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وی که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم ولا حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله که نو دی به حلالولی کې د اختر مونځ وشي کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلالی څاروی بیا چې څاروی کله حلالې نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی په خپل لاس بهتره ده او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي
یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل تام ویلی شي چې مال حلال کا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چړه کې دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده او بیا چې کله بلې والا علالۍ ګورې اسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه اسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا پنځه سي دي یو پلار او څلورې زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لورې لور کره تللی نه راغلی بل لورې هم چې تا مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه دې ورور له دې اجازت ورکړي د مخکې نه دې یو ورور له دې یا د قصاب لا یا د یو ورور له دې اجازت ورکړي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغوی ورته وایي وکړه زمونږ وکیل او قرباني وکړه نو بیا ټیک ده او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي لاړه قرباني برباده شوه بعضې وخت کې پلار دا چل وکړي په کور کې څلور کساني او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راولي وایي دا ټولو زامنو طرف نه ما حلال کړو دا قرباني د یو مونه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه وی وکړه اب ورته وایي چې بچې ماله پلار بابا باله قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ له قرباني وکړه دا پلار به دې تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي بس ښځې ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا د تر تا ته صدقه شوې او زه پې تا له قرباني کوم نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم هغې وایي ښه خو بیا ټیک شوه او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېدي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف نه یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي یا به بل ته وایي چې ته ما حلاله کا نو هله به ګورې صحیح کېږي ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي ادی چې پلار یو څلور زامنې او پلار یو قرباني وکړي او بیا پیسې د څلورو بچو نه راوالي را تن کړي قرباني عیسه یوه ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بچو نه راوالي او څه ورسره خپلې کې پنځه د دم قرباني ونه شوه هغه نور یې غرق کړله د هغه نورو قرباني مو نه شوه قرباني چې کومه عیسه نیسي دا به د یو کس نه په شریکه په دوو کسو به یو عیسه نه نیسي بعضې وروڼه په کور کې پیسې راجمع کړي او په شریکه عیسه ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه عیسه ونیسي او چې عیسه راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کې که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه دا ذبح کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې ما ته پیغمبر مبارک خوله کې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني وشوه او که نیت دی د دې چې غوښه به وکړم نیت دی د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت دی د ښودنې دی ګورې قصه دې ګډه وډه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرته یي زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلېدی خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېد هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې څیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه
څاروي سره به هم ظلم نه کوې چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د دې پنځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زموږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی الالومه او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې څاروي زر دمه شي او په اسانه حلال شي او څه به وی د حلالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقسې فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سره او که بسم الله الله اکبر وی کافي ده که صرف بسم الله دی وی ام کافي ده که صرف الله اکبر دی ام کافي ده زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټیک دی یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشته ٹھیک ده که دی اوې نو ذبح دی اوشوه قرباني دی اوشوله خو لیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایې که یو اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډېره زیاته خوشحاله کړي ببار ملکې ده نو هغه کله کله د مسلو تپوسونه کوي نو وختي هم مانه د مسلې تپوس وکړه او راته ویې زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس داسې تاسو ته هم ویم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروڑه روپۍ دي 1.5 کروڑه روپۍ دي نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑه روپۍ دي نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه ده که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجبه پې یو ده البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډان حلال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکړي یو د نفلی وکړي بله د نفلی وکړي خوښه خپله ده که هغې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړې دا مالداران چې دي حضور پاک له وکړې نیت پکې ده وکړې چې دا د پیغمبر د الله دپاره ذبحه د الله دپاره وي خو د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال یې شي مور پلار دپاره وکړې ذبح د الله په نوم او مور پلار دپاره وکړې دا د پلار دپاره کوم دا د مور دپاره کوم پلار مور دی وفات شوي دي نو دا د هغوی دپاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ فک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مه غشتی شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کالی او غټ څاروي مه غشتی شي او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 2 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي او که غټ وي نو 2 پکې که شریکېدی شي بعضې خلک وایي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې یعنې کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې 2 کالی نه چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 شریکېدی شي په یو ملالیدی شي په 3 کېدی شي په 4 په 5 په 6 په 2 کېدی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کوي اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل وی یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نه شي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې دا درته ګورې صفا خبره کومه زړه د یو هم نی نو داسې مه کوئ بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د سره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کوم دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړې وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کې قصه دې تباه و برباد کړه نو دا زړه نیږي ورې نو هر یو شی 2 ضایع که 2 سی وي که 4 وي نو هر یو شی 4 ضایع که او ښه په طریقې 4 او 2 ضایع که او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي یو ماشوم ته وایي مخه خوا که اواز وکړه دا د چا دا د چا کېډو ګیلروک کار پکې وشي ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مزېدار هسې نه چې کوم پکې زوره وړي هغه د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي دا کور ته یوسه او هغه هډوکي مډوکي او بشیرجان ته ور په غاړه کړي چې دا ستا غوښه ډېره ده هډوکي دې کم دي او ته پکې د هډوکي وخورئ
نو زمارونو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپا قصابه کې ورنه کې دا سرمن قاسم سر خوړلی دی چې دا خدای شان دی چې دا قربانۍ ورځي چې سرمن اردان شي دی مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی لکه دا سرمن مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمن خو چا نه غشتې بالکل نا مولا لی راوړه استاد جی وی دا سرمن والا وی مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کو نو په خپله به دې خرڅوله مال دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلی وی مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې که سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکې چې دا واخله او دا اجرت شو بالکل به نه ورکې سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړ کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مو ورکول شي مالدار له مو ورکول شي او غریب له مو ورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنه ورکې جمعات باندې نه کېږي ګورئ چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریب یې کمالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکې بیا به خامخا غریب له ورکې نقد سرمن مالدار نه ورکوي شي غریب لم خو که چې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکې بیا به مالدار لنه ورکې زوی لور لا او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکې دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا د سرمن پیسې په اجرت ته امامته کې نه ورکوي اسې ولا ورکې خیراتی خو کته وته دا وی چې زه به سرمن در کوم مال امامتي کوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې د کمې حاصلې کړې نو ټولې غوښې هم په خپله خوړی شي ځکه رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخرو چې دا ستاسو ام خورئ او ذخیره هم کې یو کال پابندي لګولې وه چې 3 ورځو نه زیات به د قربانۍ غوښې نه خورې خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په فرج کې سنبالې او ټوله خورې نو قربانۍ ته د پې نقصان نه رسي خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې 3 ځایه کا یو عیسا په خپله وخوره او په خپلو بچو باندې دې وخوره ځان له وچول هم شي فرج کې میښودی شي یوه عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانانو له ورکه چا چې قرباني نه ده کړې او یوه عیسا خپلو رشته دارانو له ورکه دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ له څاروي واخېسته او پی کولو پی به ترې نالې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به له ترمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غولانځ درد نه کوي او که ډېر څاروي تنګ و پی رې بالفرض واغېشتله نو یا خدا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کي او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا خو په خپل استعمال کې به نه راولې دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډه کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کرایلی چې ماله به دونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو ماله به دونه پیسې راکې دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې دا ګناه ده ګوره ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او که بل څوک دی او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي وی هلکه بس وی په 1 لک شو مازدیګر به کور کې راکې اوس یې بوځه نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډی والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زمونږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کړي پیسې راکوه نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډی ده هغې پورې ستا حق دی منډی نه بر ستا حق نشته نو په دې څیزونو کې زما وروڼو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه او د الله د رضا دپاره وکړئ نیت د غوښو مه کوئ او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړئ بل تاسو ته ما د رجوع ویلي که ستاسو یادي نو د عرفې د ورځې روژه ما خو د 10 کې چې وسم کېږي 19 خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د 1 کال مخکنو 1 کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو دی نه نه زموږ خپل ملک دی الحمدلله زموږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زموږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد
لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته په هغه به وغورځو مونږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي ښکاره دې وایي په زوره دې وایي سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې او ښځه به پټ وایي او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي که وی نه وي ګناهګار به شي دو ځله ویلی شي او درې ځله ویلی شي او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي هسې مستحب دي که څوک یې وایي دا به کله ختمېږي دېرشتو منځونو پسې دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی او دا مفتابهي دی یعنی د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه نو انشاءالله په دې باندې به مونږ تاسو عمل کوو که خیر انشاءالله العزیز یو سړي سره نقد رقم نشته یو ونیمه توله سونه ده لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है कद सर नूर इसम नहीं सिर्फ ये वनी मतोला सोने तेरा जुम्मा मावेली कुर्बानी पे वाजिब न दा कि ऊनी मोतौरसीगी अला कुर्बानी वाजिबेगी अलबत् के यो सड़ी सर यो तोला दा او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دي یا دویم کورې دي د حاجت نه زیات دي نو بیا په د باندې قربانی واجبېږي ګورئ मेरे पास हुकूमत का फंड जो मुझे देता है 3-4 माह बाद मिलेगा मेरे कब्जे में उस सर निश्ता न पता कुर्बानी निश्ता ये उस तरह से निश्तरी बिरहमतिक या अरहमर